دا استعمال د مهر په ښي لاس کې که په چپ لاس کې روایتونه دواړه قسمه راځي په ښي لاس کې هم استعمال او په چپ لاس کې هم استعمال د جواز په لحاظ دواړه برابر دي په ښي لاس کې ګوتې استعمالول هم جائز په چپ لاس کې هم جائز خو د بهتري په لحاظ چې بهتره کوم ده جائز خو دي په دواړو کې بهتره کوم ده هر یو وجه د رجحان هم لري څوک وي چې په چپ لاس کې ګوتې ختم مهر استعمالول بهتر ځکه ده چې ګورې دا مهر چې لګیې خو د ګوتې نه بیا راباسې لګیې به یې بیرته به په ګوته کوې نو استعمال به په ښي لاس راځي په ښي لاس باندې ګوتې ته داخلول په ښي لاس د ګوتې نه را اخیستل دغه وجه د رجحان د دغه ده چې په چپ لاس بهتره ځکه ده چې نو په ښي لاس به یې را اخلې په ښي لاس به یې بیرته ګټي او دغه وجه د رجحان بیا د ښي لاس ده چې په ښي لاس بهتره ده ځکه چې چپ لاس باندې استنجا ویل کیږي او هلته احتمال د تلویث وي د ختم بې حرمتي کیږي چې په چپ لاس باندې استعماله لیکن مفتی صاحب لیکلی دي چې که چیرې د مهر په حیثیت سړی استعمالوي مهر وي مهر لیکل مهر وي بیا په چپ لاس کې ګوته استعمالول بهتر دي ځکه چې هغه معنا به شي چې راخیستل کېښودل به بیرته دواړه په ښي لاس باندې وي او د مهر استعمال به په ښي لاس باندې راځي او په ګوتې کې تزیین هم شته که د تزیین حیثیت وي پکې بیا ښی لاس بهتر ده ځکه ښی لاس تر چپ لاس نه اشرف ده د زینت او د عزت په طرف باندې ښی طرف بهتر ده وای عین دغه مسله د ساعت هم ده دا ساعت ګړۍ دا خو پخوا نه وي دا خو ګورې اوس پیدا شوي دي خو د استعمال د مصلحت په بنیاد باندې ده چې معین ده په تعین د اوقاتو د عبادت باندې ګټه ډیره ده اوس چې دغه ډیرې ګټې په حیثیت باندې شو کنی یو ظاهر خو زینت هم شته پکې نر خو د زینت د شیانو نه منع ده لیکن دغه ګټې ته چې علما کتلي دي چې د عباداتو د اوقاتو تعین په راځي نو استعمالول جایز بیا په ښي لاس کې بهتر که په چپ وای چونکې چې زینت ته پکې نو په ښي لاس کې بهتر نو روا دواړه خو د بهتري په حیثیت باندې رجحان دغته ورکوي چې لکه په ګوتې کې چې د زینت حیثیت ته ښی لاس بهتر ده یموږ تاسې موجوده ګوتې خو یو هم د مهر حیثیت نه لري چیرې هم لیدلی د نوم لیکلی هلته مهر استعمال شوی نو د دغې وجې نه دی رجحان نو په ساعت کې هم وایي بهتره دا ده چې ښی لاس شي ځکه چې هغه معین د اوقاتو خو هسې ګرځي خو ورسره یو څه نه څه تزیین هم ده پکې لایق په هغه سره به بیا ښی طرف ته باب ما جاء في نفس الخاتم وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن ابراهيم قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن سالم قال حدثنا في امر بن السماء قال اسم مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد صبر ورسول صبر والله صبر ولم يقل محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر وبالباب عن ابي هريرة رضي الله عنهما حديث انس رضي الله عنه حديث رسول صحيح غريب وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مولى وسعد بن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خاتم بن وليد فاحتش به محمد رسول الله ثم قال لا تنقش علي هذا حديث حسن صحيح ومن عليه لا تنقش علي لا ينقش احد على خاتمه محمد رسول الله وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عمرو وحجاج بن الله قال حدثنا حمام عن ابن جريج عن زهري ان رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على نزع خاتمه وهذا حديث صحيح غريب د مهر د حضرت پیغمبر علیه السلام په باب چې لیکل راغلی دي نو دا ټکي په لیکلي راغلی دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا چې دا یو لیکو که درې لیکي وه نو مختاره دا ده چې درې لیکي وه محمد لاندې لیکلی رسول په مابین کې لیکلی الله برشیره لیکلی موږ تاسې مهر نبوت ما درښولی و هر چا لیدلی ده لیکلی په دغه لاندې طرف نه دی پورته طرف ته دومه خبر حضرت پیغمبر علیه السلام چې مهر مبارک جوړ کو د چې دا نقش په ولیکو صحابه هم دا لیکل کړه ده ورته ویل دا لیکل تاسې مه کوئ بیا خو اعتماد ختمیږي څه معلومیږي خلکو ته چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر ده او که صحابه و جوړ کړی د دې هغو مهر ده دریم
حضرت پیغمبر علیه السلام به چې کله اراده د دخول وکړه خلا ته بیت الخلا ته نو دا مهر مبارک به د لاس نه لرې کوه. اوس د الله تعالی نوم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم، آیات، حدیث داسې د عزت شی دغه نه معلومیږي چې سړی به یې بیت الخلا ته د ځان سره نه باسي، ځکه هلته هغه ځای نجس وي، د دغه بې حرمتي کیږي. نو دستي سوال کیږي چې د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فضلات مبارکه خو پاک و او طیب و خوشبویه و، نبی علیه السلام ولې لرې کول؟ هغه خو هغه بیت الخلا کې څه د بدبویي یا د نجاست خبره نه وه. نو دوه جواب دي. یو جواب دا ده چې یا خو د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیت الخلا شخصا د ځان نه وه، خو د کور نور اهل هم ورتله، د دکه پاک و د اهل خو نه و پاک، د یغ په خاطر یسته. او یا د دې دپاره چې دا یو طریقه سنت جوړ شي د امت دپاره چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل مهر مبارک نه وی لرې کړی. موږ ته به دا حکم څه معلومېده چې بیت الخلا ته د ننوتلو په وخت کې د عزت شی باید سړی لرې کړي او که یې لرې نه کړي. اوس راځو دغه مسلې ته. په کاغذ باندې د اوسپنو په غټو غټو روپیو باندې د عامل په لاقتو باندې موږ تاسې موجوده وخت کې وینو چا الله نوم په لیکلی وي خرڅوي په بازارو کې، چا محمد صلی الله علیه وسلم نوم په لیکلی خرڅوي په بازارو کې، او بیا دغسې لوڅ هغه په غاړه کې پروت وي، هغه سره ننوځي بیت الخلا ته، هلکانو ته الجونو ته یې په غاړه کې ورزړوي. دا ناروا ده، ځکه دا بې حرمتي د اسم د الله تعالی او د اسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. که داسې وي چې لیکلی آیات حدیث د تعویض په شکل خو په پوښ کې بند وي، چرم یو پوښ کې بند وي، بیا یې که نه باسي وایي پروا نه لري. روپۍ دي د بعضې ملکونو لوټونه دي، په هغه لوټو باندې یو څه لیکل کړي وي، دغه دي په امیانۍ کې په بټوه کې بند دي، په داسې حال کې چې پټ دي ننایستل دا پروا نه لري. چا پوښتنه وکړه د یو معلم نه، یو سړی دا کتاب په لستوڼي کې، پخوا خو دا لستوڼي غټ غټو د جوبانو سلسله نه وه، نن سبا لکه جوب هلته لستوڼی، کتاب د نن باسي بیت الخلا ته، دا څنګه ده؟ هغه ورته ویې چې دا بې حرمتي ده د کتاب، دا ناجایز ده. خو وروسته یو بل مهم ځای ته دغه ځای ته فکر وکړئ، بیرته دا ویایي که د یو چا شخصي بیت الخلا وه او پاکه وه، په پاک مکان کې د بولې کولې، د کور یا د مدرسې ملګري څوک نه دي ورسره شریک، هلته چې قضای حاجت وکړي بیا اوبه پسې تویوي، دغه ځای صفا صفا ساتي. بیا که کتاب ننوځي پروا نشته، که داسې مهر ننوځي پروا نشته، که داسې کاغذ لیکلی ورسره یې پروا نشته. هلته که بیا د دعا اذکار مسنونه د اوداسه په وخت کې کیم بیا پروا نشته. مهم ځای دا ده چې دا مشترکه بیت الخلا وي، په یغو کې د تلویث احتمالات نه بلکې یقیني وي چې هغه ډیر وي، د هغې وجې نه بې حرمتي راځي. که د یو چا وایي شخصي ځای دی، یو ځای پاک د خپلو بولو دپاره منتخب کړی، هلته بولې کوي خو هغه ځای پاک ساتي. بیا که کتاب ورسره ده، که مهر ورسره ده، که بل څه ورسره دي، هلته بیا داخلولو کې پروا نه لري. نو لحاظه که هلته بیا د اوداسه دعاوې نه دي چې موږ ویې په اعضاو باندې، که هغه ویې هم پروا نشته. باب ما جاء في السنة النبوية قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا محمود بن قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت ونهى مثل ذلك وفي القابل عليهم وفي طلحة وعائشة وابي هريرة رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا نون قال حدثنا مالك بن عبد النبي بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي بكر الأنصاري رضي الله عنه قال عند رسول الله رضي الله عنه قال فدعا أبو طلحة رضي الله عنه بسان يزعونه تحته فقال له صلى الله رضي الله عنه لما تنزعه قال لأن فيها تساوير وقال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليك قال صلى الله
قال بلى ولكنه وجه نفسي هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المستكبرين وبما حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول الله صلى الله حتى ينفخ فيها ينظر فليس بنافق فيها وليس على الحديث قوم فيه وللصفة وزن الآنك في وزن الآنك يوم القيامة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي هريرة وابي حنيفة وعائشة وابي عمر رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث دا تصویرونه بوتان جوړول حضرت پیغمبر علی السلام د دغه نه منع کړی ده. د جوړولو نه د جوړولو په باب کې خو چې چا جوړ کړي دي هغو ته خو دا وعید دی په ورځ د قیامت به د خدای پاک طرف نه ورته حکم کیږي چې اوس روح کې واچوه چې د ما سره د ځان مشابه کوو ته اوس روح کې واچوه او څوک روح نشي پکې اچولی او کومه کوټه کې چې بوت وي هغې کوټې ته د رحمت ملائکې نه ورځي د هغه نه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړی ده. دا بل روایت کې یو صحابي مبارک مریض ده نور څوک پوښتنې ته ورغله دا مریض صحابي بل چاته ویي دا د ما نه لاندې چې کوم فرش پروت ده ته دا رانه لرې که ولې دا بل پوښتنه تر وکړه وایي ځکه تصاویر دي پکې حضرت ده ورته ویلې ولې تا نه دي اورېدلي چې هغه هغه ویل نبي علیه السلام منع تر کړه ده ورته ویل ولې تا نه دي تر اورېدلي الا رقما چې نقش په شکل باندې وي پروا نه لري. ده ورته ویلې ما زړه نه مطمئن کېږي زړه مې دا غواړي چې یاره چې بیخي نه وي. دا بل باب کې بیا دغه خبره ذکر کېږي نو مسله مې یو وارې مخکې ویلې ده بخاري شریف کې اوس بیا لږ خبره وکړو. بت تام الجسم د ژوندي شرې شي که مرغه وي که انسان وي که حیوان وي که هر څه شی وي دا جوړول ناروا دي په کور کې ساتله ناروا دي خو که داسې وي چې دغه شکل په لاندې فرش کې وي چې بیرسیره خلک په خیږي ځي و راځي یا په بالښته کې وي چې تکیه په کوي یا یې دومره وجود کنکی وي چې پاسه نه ورته ګوري هلته یې اعضا نه لیدی کېږي سترګه پازه غوږ دا شی نه پکې لیدی کېږي په دغو صورتو کې وای پروا نشته. خبره د احترام ده دا ورته ده پورته ده مخته ده ښي ده چپ لوسته ده دغه ته چې احترام پکې راځي دغه د بت پرستۍ په معنا کې راځي دا ناروا دي. او هغه تصویرونه چې هغه وجود نه لري چې عکس ورته ویل کېږي لکه په شیشه کې چې سړی معلومیږي په اوبو کې چې سړی معلومیږي هغه وایي د دو حکم نه مستثنا دي. دا موجودات چې نن سبا د کیمرو د هغه په واسطه باندې ساتل کېږي په دغو کې هم بقا راځي دا هم ناروا دي. بیرته یوه خبره ښه د موږ د امید دا کړې وایي چې دغه سینه په برابر پرې وي بیا پروا نه لري. ولې وایي ټول کتابونه دا لیکي چې غټ انسان بت شکل ده د حیوان شکل ده چې سر یې تر پرې کې نور ګوري ټول بدن شته خو چې سر یې تر پرې کې بیا پروا نه لري. ولې نه لري؟ وایي حیات نه ده ممکن ژوند نه ده ممکن چې ژوند نه ده ممکن نو دغه بیا لکه د ونې مثال داسې دی اوس نو چې په داسې نه باندې پرې کې نیم د بدن کوز تر لرې کې بیا ژوند ممکن ده. وایي چې سر هغه د ټول استثنایات دي چې سر پرې کې یا مخ تر پرې کې مخ داسې پرې کې یا سر پرې کې هلته چې حیات نه پکې راځي بیا پروا نه لري. نو لحاظه که په دا نیم بدن باندې داسې تصویر وي چې لکه دا سینې نه پورته شته لاندې نشته دغه چې حیات نه ده پکې ممکن دغه بیا پروا نه لري. خو اما د دغه سره بیا هم یې احتیاط دا ده چې بې ضرورته یې نه کې سره استعمال. یو خو تذکره ده پاسپورټ ده په روپیو کې عکسونه دي دا نن سبا ضرورت ګرځېدلی دا د نورو ملکو عکسونه مې لیدلي دي د روپیو د ډالرو باقاعده اتڼ وي پکې سړي او ښځې پکې ولاړ وي داسې یو عکس نه وي پنځه عکسونه مې پکې دوه عکسونه مې پکې درې عکسونه مې پکې دا چې اوس د وخت ضرورت ګرځېدلی ده ته په قادر نه یې په لرې کولو باندې د مالیت حیثیت یې ختمیږي هر څه ختمیږي هلته وایي هغه پروا نشته. بغیر د هغه نه احتیاط دا ده چې دا نه په کور کې استعمال شي نه په جوب کې استعمال شي. باب ما جاء في الكتاب
ګیرې د سر د ویښتانو تغییر ورکول، رنگ ورکول، دا څرنګه حکم ده د خضاب؟ حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینه منورې ذات اهل شرفن ته راغی، هلته یهود ډیر وو. یهودو عادت دا و چې ویښتان یې نه رنګول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل تاسو ویښتان رنګوئ، د دوی نه مخالفت کوئ. خو یو روایت کې د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه قبلګاه مبارک چې د هغه ویښتان ټول تک سپین وو، نبی علیه الصلاة والسلام ویل دغه ویښتان ور متغیر کړئ، رنګ ور بدل کړئ، خو غیر سوا تورې نه کوي. د توروالي نه منع راغله. بل روایت کې راځي چې په آخره زمانه کې به خلک ویښتان توروي لکه د کوترې غاړه، او په هغه کې به ایمان نه وي، د منافقت علامه یې ښولې ده. لیکن اوس دلته علما بیرته تحقیق کوي، وایي مجاهد که په دغه نیت باندې چې د کفارو سره جنګیږي، دی چې ویښتان سپین وي کفار په دلاوره وي چې دا خو ضعیفه ده، او چې ویښتان تور وي د هغو په زړو کې هیبت پیدا کیږي چې دا ځوان ده، اتفاقي جایز. او هغه څوک چې د ښځې د زړه د خوشحالولو دپاره رنګ ورکوي، دا څنګه حکم ده؟ حضرت امام ابي یوسف رحمه الله وایي زه لکه په دې چې خوشحاله کېږم چې د ما ښځه ما ته ځان ښایسته کړي، خو دا هم په دې خوشحاله کېږي چې زه دې ته ځان ښایسته کړم. هغه هم ږیره توروله. په صحابه مبارکینو کې هم بعضې صحابه مبارکینو نه د ږیرو تورول ثابت دي. حضرت عمر رضی الله عنه وایي ښه خضاب توروالی ده، ځکه چې دا ارغب ده فی قلوب نسائکم او احیب ده فی قلوب اعدائکم. یو خو د ښځو به د تاسې طرف ته مینه وي، پردیو خلکو طرفو ته به مینه نه پیدا کیږي، بل د دښمن په زړو کې ښه مرعوب ده. اوس وایي چې هلته د توروالي نه منع هم راغلی، دلته د حضرت عمر صاحب، د حضرت ابن عباس صاحب، د حضرت ابن عمر صاحب، د دغو ټولو نه بیا د توروالي ثبوت هم بیرته راغلی. نو بیرته خلاصه دا ده چې که سړی په دغه نیت باندې توروي چې دی د عمر نه مشر، ښځه کشره ده، د هغه د زړه د خوشحالولو د تسکین دپاره. بلکې د ابن ماجه روایت د نبی علیه السلام حدیث مرفوع ذکر کړی ده چې دا توره ږیره تورویه دا اسکن ده لقلوب رجالکم نسائکم، د هغو د زړو تسکین په راځي. نو وایي که د جهاد دپاره وي هم روا ده، که د دغه ښځې د زړه د خوشحالولو د تسکین او د اطمینان دپاره وي هم روا ده. دا چې وچ په وچه توروي په دغه کې خبره ده. دغه کې بیا دوه قوله دي، د احنافو دوه قوله دي. څوک وایي مطلقا توروالی جایز بودي، مطلقا، ځکه هلته خو هغه د روایت راغله چې ښه توی توروالی ده، تقید نه ده شوی. او څوک وایي چې نه، د عام خلکو دپاره چې دغه ضرورت نه وي، نه یې د واده ضرورت وي، نه یې د جهاد مطلب وي، بیا د هغو دپاره تور رنګ استعمالول مکروه ده. خو داسې دا روایت بیا بیخي بهتره ده، نبی علیه الصلاة والسلام داسې ږیره تورول چې په هغه کې نه خالص توروالی نه سوروالی، کتم او حنا سره ګډ شي، لکه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه به چې ویښتان کول، دا چې نه کامل سوروالی نه کامل توروالی، دغه هغه احسن ما غیر به ته ویل شو چې هغه ډیر ښه ده چې تغییر په دغه باندې ورکړی شي، زینت هم برابر وي، توروالی او سوروالی دا چې دواړه سره میکس شي، او د یهودو د دغه نه مخالفت هم راځي. او دا وګورئ، دا تشدید به نه کوو په فتواو کې. یو څوک زموږ سره یې څه لږ ورانه وه او ځان یې د غټ ملا باله، نو په مختلفو شیانو کې به یې نکتې کتلې. په توروالي هغه حدیثونه به بیانول چې هغه وایي دا د اخر وخت نصارا و عادت او د یو سره به تشبیه چې دا چا ګیرې سپینې وې، په دغو شیخانو یې ټول هم داسې رد کړو، دا وایي د یهودو سره مشابه دي. نبي علیه السلام یې چې د یهودو سره مشابهت مه کوه، ګیرې ته رنګ ورکوئ. په دغو ټولو دغو ملایانو پسې مه اخیستې وه، ده خپله ګیره سره کوله. نو مبسوط لیکلی دي کله ویښتان لکه موږ تاسې مشایخو اکثره سپین دي، د شیخ الحدیثانو د علماو تک سپین دي، بیخي رنګ نه ده ورکړی. هلته خو ګورئ امر هم راغلی ده، و یو طرف ته سپین ویښتانو صفت خو نبی علیه السلام ذکر کړی ده. بله ورځ موږ تاسې ویلې چې د چا ویښته چې سپین شي فی سبیل الله که مپیام وي، هغه دپاره نور ده په ورځ د قیامت کې.
سپینوالی د ویښتانو نور د ورځې د قیامت ورته ویل شوی. بل طرف ته مبسوط لیکلی دي که په یو علاقه کې د عامو خلکو تعامل د ویښتانو سپینوالی و، اوس ته ګیرې ته رنګ ورکوې په دې نیت باندې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی د خضاب ته. اوس که د دغه نه تا ته بیا یو عجب پیدا کېږي چې ګوره چې زه په سنتو برابر یم دا نور نه دی برابر، وایي مه یې ورکوه چې عام تعامل په سپینوالي باندې را که ته ګیرې ته سور رنګ ورکوې او هلته یو نوع عجب درته پیدا کېږي چې دا نورو د نبي علیه صلات وسلام په قول عمل نه ده کړی او ما کړی ده، وایي مه یې ورکوه. ځکه خو اصل نفس سپینوالی ثبوت هم راغلی ده چې سپین ویښته د مسلمان دپاره نور ده. و دغه وخت یهودو شاید حکمت و کې په هغه علاقه کې یهود ډېر و، نو د یهودو نه یې مغایرت او مخالفت په ډېرو امورو کې کوه. باب ما جاء في الجمعة واتخاذ الشهر وبه قال حدثنا عبيد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط ليس بقليل ولا بكثير حسن الجسم يسمى اللون وكان الشهر ليس بذات ولا ست اذا مشى يتكفه يتكفه وبالباب ان شك والبراء وابي هريرة وابن عباس وابي سعيد ووالد بن حجر وجابر وعثمان رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه حديث حسن غريب صحيح بلا زمن بن حديث حميد وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا فرعون بن ابي زياد عن شبيب بن رضي الله عنه قالت كنت اعتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايوانه وكان له شهر وقدم وكان المقام. هذا حديث حسن غريب صحيح بلا زمن بن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اعتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايوانه ولم يذكر فيه هذا الحكم وكان له شهر وقدم وانما ذكره فرعون بن ابي زياد وهو ثقة حافظ. د څڼو متعلق مو ویلي دي درې قسمه څڼې: وفرا، لوما، جمه. چې د غوږ نرمۍ ته رسیږي وفرا، چې لږ تر تیرې شي لوما، چې ولې ته رسیږي جمه. دلته چې ذکر شوي دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویښتان مبارکه چې نه ګړګوتي و نه ډېر خوایپی و، درمیانه حاله و، خو د هلته ذکر کېږي فوق الجمه دون الوفره، فوق الجمه دون الوفره. دغه مستق د محل په لحاظ باندې یعنې لومه وي، د وفره نه رالاندې د جمعه نه ورپورته. جمعه خو لاندې چې ولې ته رسېدلي، وفره چې د غوږ سره وي، او لومه چې د غوږ او د ولې په مابین کې په دغه غړۍ کې پرتې وي. دغه مابین کې عام اوقاتو کې د ده څڼې مبارکې په دغه ځای وي. باب ما جاء في ان يرد رجل الى كتابه قال حدثنا علي بن بشر قال حدثنا عيسى بن يونس عن شيخ بن حسن بن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل الى كتاب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عمر حدثنا سعيد بن وبه قال انس رضي الله عنه. څڼې پرېښودل خو مستحب عمل، مسنون عمل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او خلفای ثلاثه و پرېښې، خو صفایي لحاظم ضرور ده، برمینځل، غوړول، غمنځول دا ټول مسنون اعمال دي پکې. لیکن داسې نه چې د ښځو غوندې ټوله ورځ په څڼو لګیا یې غمنځول کوي، دا ترفه بیا ممنوع ده. دغه ته ترفه ویل کېږي، ډېر خواهش پرسي، ډېره توجه تزیین ته، ډېره توجه تزیین ته، دا بیا ممنوع ده. نبي علیه الصلاة والسلام یې ویښتان یوه ورځ منځوه بله ورځ نه. خو لیکن بل طرف ته د یو صحابي په باب کې بیا وایي راغلی دي چې هغه ته یې روزانه اجازه کړې وه، چې روزانه یې منځوله اجازه ورته کړې وه. بیرته بیا ویلي دي چې ضرورت ته به ګوري. د هغه ته صحابي مبارک ویښتان ډېر ګڼ وه، څڼې یې غټې وې، او چې غټې ویښتان وي، څڼې ګڼې وي او غوړې نه وي، پرې مینځلې نه وي، نو سر ببر مبر راځي که نه راځي، بیا بد لیدی کېږي. د هغه د ګڼوالي د ډېر ګڼوالي د وجې نه اجازه ورته وکړه چې ته روزانه دا موږ چې څڼې ګڼې ګڼې دي دا په سبق کې هره ورځ نه وي. سترګې خو مې سم کار نه کوي، هلته ګګر بیا دا یوه جمعه نه کېږي، نشته. یوه جمعه خو مخکې نه و که نه، ایتا پروټسټیټ. نو دغه هغه دپاره چې وایي ډېر ویښتان ګګر وي، د هغه دپاره بیا اجازه کړې وه چې که روزانه یې غمنځوې. خو موږ طالب جانان چې سهار راپورته شي، وخت جمع وي، یاره به څڼې غمنځوي، بیا به پس د هغه نه ځي اوداسه ته، بیا به جمع دې تېره شي.
چې غرمه ویده شي چې بیا راجګېږي بیا به یو وارې په څڼو لګیایي جمع دې تېره شي چې جمع ته راوځیم ما خو درته ویلې چې زه خو هسې کله کله پټ شیان وینم ور لرې شي وینم داسې نه یم چې کشف لرم خو چې جومات ته لمانځه ته راوځي اقامت شروع یم دا یو چې پټکی تړي یو وارې عینې ته ګوري څڼه سمه وه ړنګۍ سمه وه جمع تر تېره تکبیر اولا تر تېره دغه ته ترفوه ویلی کېږي دا ناروا ده دا عیش پرستی ده د ښځو سره تشبه ده وکه روزانه یو وارې لمانځ که روزانه یو وارې لمانځ که خو داسې نه چې د هر لمانځه په ټیم باندې جمع درنه تېرېږي ته په څڼو لګیا باب ما جاء في الانتحار وإن كان حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا داود بن انس بن مسلم عن كلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتحروا باسمه فإنه يجوز البصر ويملك الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خلة ينتحر بها كل ليلة ثلاثة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله ومحمد بن وكيع قال حدثنا يزيد بن وبالباب عن جابر بن رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه من حديث حسن لا نعرف ولا نزل نفسنا من حديث عباد بن مسعود فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على كل مسجد فانه رجل اسلم تشعر د سترګو تورول دا هم مستون عمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روزانه الماخستان سترګې مبارکې تورولې او طاق تورولې درې وارې سلایي په هره سترګه کې ویله خو په رانجو کې بیا خاص رانجو د اسمت په نامه باندې چې د حجاز په ملک کې پیدا کیږي تور سروالي طرف ته مائل تکسرانه سروالي طرف ته مائل یو ډبره کې په یو رانجو کې یو دا خصوصیت ته چې د سترګو د رطوبات هم ختموي صفایي په سترګو کې نظر زیاتوي دا د باڼه ویښتان راشنه کوي نو د سترګو د تورولو نه خو مطلوب دغه شی ده چې د سترګو دید په خوندي شي خو مخکې مو ویلي وو دا د رمت په وخت کې نه کله سړی عادت نه وي ورسره سترګې مریضې شي د مرض په وخت کې بیا په اسمو د علاج کې هغه رمت نورم زیاتېږي بیا نو حدیث کې اشتباه ورته پیدا شي نه دا وایي چې د چا معمول وي عادت وي روزانه چې په توري نو هغه سترګو کې صفایي هم راولي د ویښتان هم شنه کوي باب ما جاء في نهي عن اشتمال السماء والاقتداء بسبب الواحد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن سعد بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسة السماء ويقتدي الرجل بسمه ليس على فرجه من شيء وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابي سعيد وجابر وابي هريرة رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث رسول صحيح وغض الى زمن وجه ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مواصلة الشارع وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال نافع والواشمة للنساء هذا حديث مسلم صحيح وفي باب عن ابن مسعود وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وفضل للنساء والواسمة وعائشة رضي الله عنهم باب ما جاء في ركوب المياسر وبه قال حدثنا علي بن الحجر قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا موسى بن الشيباني ونشاط بن الاسماعيلي ابي الشوساني عن معاويه بن سويد بن المقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياسر وفي الباب علي ومعاويه رضي الله عنهما حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن اشعث بن ابي الشوساني نحوه وفي الحديث يسر احتمال سماع چې یو غټ څادر د ځانه داسې تاو کې چې لاسونه هم د نن کې بند کې د دغه نه منع ده ځکه د حاجت په وخت کې لاس بیا سړی نشي رایستی یا چې یو طرف یې بیرته په ولې راواړی چې عورت لوڅېږي احتبا په صوب واحد چې یو لنګ وي او ته د پښو په سر کېنې لاسونه داسې نیسې د زنګانو نه عورت لوڅي د دغه نه ممانعت راغلی ده دا چې څوک یوې ښځې ویښتان د بلې ښځې په ویښتان پورې یو ځای کوي واصله او مستوصله په دواړو د خدای لعنت ویله شوی ده دا ناروا ده او دا چې څوک په بله ښځه لګی خال ور ویي چا ټنډه او مخ ورته نیولي په دواړو باندې د خدای پاک لعنت او واشمه او مستوشمه په دواړو باندې دا دلته چې ویلي دي چې والوشمه فی اللثه دا وایي تخصیص نه ده دا هسې یو واقعه ده دا رواجونه دي حتی بعضې ښځو به په دغه وورۍ په دغه ځای باندې خال ویه بعضې په شونډو باندې ویي بعضې په زنې باندې ویي
بعضې په ټنډه باندې وایي، بعضې دلته په دغو مخوانو باندې وایي. په دغو ټولو صورتو کې لعنت ویله شوی ده چې یو په بله باندې لګیا یې خال وایي، بل یې مخ ورته نیولی، په دواړو د خدای لعنت ده. خو دا چې خال ویل شوی ده، دغه د خال شینوالی خو هلته کلک شي. د دغه سړي اوداسو غسل صحیح کېږي که نه، د دغې ښځې اوداسو غسل صحیح کېږي که نه. که سړی و په لاس باندې شنه لکه دا نن سبا بعضې د ځوانۍ په وخت کې څوک داسې د سپوږمۍ شکل منځ کې ستوری ورته جوړ کړي، څوک د انډیوال نوم په ولیکي په دغه هغه باندې، دغه اوداسو غسل صحیح کېږي که نه. دا نور ائمه وایي چې نه صحیح کېږي. بیرته به کوشش کوي که اپریشن باندې که په هر څه شي باندې چې دا شینوالی ورک کړي، دغه هغه نجس وینې جمع شوي دي. موږ په مسلک باندې اودس صحیح کېږي، که امامت یې کوو امامت هم د دغسې سړي صحیح کېږي. دا لکه هغه زخم چې بیرته جوړ شي، زخم غوږ سروی ده، د ننې غوږ ته به د غسل په وخت کې سروي ته اوبه ورسوي، خو که بیرته سره سریښ شو، داسې سریښ شو چې سروی ختم شو، بیا پروا لري، بیا ځاتې نشته. غاښ ته د پوښ ور واچو، بیا د پوښ مابین ته اوبه رسول ځاتې بیا نشته. خو د موږ په مسلک هم د عمل ناروا ده، د نر دپاره یې که د ښځې دپاره یې، چې ممکن وي د دغه خال لرې کول بغیر د مسلطوب نه، داسې نه چې هغه مخ داسې بدشکله شي چې بیا بدشکل لیدی کېږي یا عیب جوړېږي. که هغه نه وي نو موږ مسلک هم دا ده چې لرې دي شي. نن سبا دغسې دوایان شته. موږ دغه مسله چې خپل خدای پاک دا حدیثو سلسلې ته ورسولو، دا مو په کورو کې هم بیان کړه، په دا پیتو کې هم ریکاټو کې هم بیان کړه، په کور کې هم استعمال کړي دي، په نورو ډېرو ځایو کې هم راته ویل شوي دي. داسې دوایي ده چې په کېږدي هغه ځای لږ راخورین کړي، بس په ټوکه لکه زخم په ټوکه یې راواوړي، هغه شینوالی ورسره ختم شي. نو دوایي شته استعمالیږي، هغه په هغه ځای باندې چې ولګوي چې بیرته هغه په ټوکی لکه سریښ شوی وي، بیرته چې راپورته شي دی ورسره هغه شینوالی ختمیږي. نو کوشش دی وای د ختمولو کوي. نور میاسر په زین باندې برسیره پخوانیو ښځو به د خپلو میړو دپاره خاص کر اعاجمو د فخر دپاره یو خاص شی جوړول، رنګ به یې سور و، اکثره به د وریښمنو و، په زین به برسیره ورته اچول. د دغه نه ممانعت شوی ده. بیا ترفه او تنعم ده پکې. کنی وای پی نفسه د ځل استعمالول یا په زین بسیر یو شی اچول د دغه ممانعت نشته. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کومه اوخه مبارکه باندې چې حج ته روان و، په هغه اوخه په کاته باندې برسیره څادر پروت و د 4 روپۍ، خو هغه د څادرې برسیره په اچولی و د ځان د حفاظت لپاره، اخو پروا نه لري. خو دغه وای یو خاص قسم سرزینی و چې دوی به جوړول، هغه ښځو د هغه خپلو خاوندانو دپاره د وریښمنو نه ترفوه په حیثیت دغه نه ممانعت شوی. باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن سفيان الشامي بن عمر عن ابي هريره رضي الله عنه قال انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه هذا من حشو ويكون هذا حديث رسول الله وفي باب حفصه وجابر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الخمس به قال حدثنا محمد بن احمد بن قال حدثنا ابو هريره وفضل بن موسى وزيد بن حباب بن المؤمن خالد عن عبد الله بن بريده عن ابي سلمه رضي الله عنه قال كان حبس يدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث ابي المؤمن خالد تفرد به وهو مرسي وروى بعض هذا الحديث عن ابي سلمه عن ابي المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ابي سلمه رضي الله عنها سمعت محمد بن اسماعيل قال حديث بن بريده عن ابي سلمه رضي الله عنها سمع انما يذكر فيه حكم الى عن امه. وبه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن هريره عن ابي المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ابي سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الصيام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وبه قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا الفضل بن موسى عن المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الصيام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجازمي قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بن هشام بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا فدعا بيامنه فقد روى ابن هذا الحديث عن شعبة بهذا الاسناد ولم يرفعه وانما رفعه في الصدر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج الصواب البصري قال حدثنا معاذ بن هشام السوائي قال حدثني ابي عن بدر بن
عن شهر بن حوشب بن مسعود بن يزيد السكري الانصاري رضي الله عنه قال كان قوم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسولها حديث حسن غريب. حضرت پیغمبر علیه السلام چې په کومه توشکه باندې کېناستو فراش مبارک د کور مبارک هغه داسې و چې د پوست جوړ و د پوست نه د پوستکي نه او په مابین کې د پنبې په ځای باندې پاڼې د خرما وې ضرورت پر پکېږي. ما هلته کیمپو کې یو دوه ځای لیدلی دي د ګونۍ د پلاستیکي ګونۍ د شال واښه د شولو واښه نه دا به پکې اچولي په د جوماتو کې تکیې به پکولې نو اغلا خطر هم نه و کار ضرورت پر پکېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قمیص هم اغوسته او ویلې به چې بهتره جامه محبوبه دته چې و قمیص و یو خو بدن ښه په پټېږي په قمیص باندې بل قلیل المعنت ته په جګېدن ټیټېدن کې د سړي نه لویږي نه څادر چې اچې په ولي رکو ته لاړ چې کله بیرته راولویږي نو په دغه کې دغه خطر د لوېدل هم نشته ځکه احب د ثياب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قمیص و او چې قمیص بیا اغوستم اول به یې ښی لستوڼی اغوست. آخري روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام قمیص مبارک چې و د هغه لستوڼی تر بنده پورې و. د لستوڼي په متعلق کې خبره راځي د ګوتو تر سره روا ده چې دومره اوږد وي چې د ګوتو تر سره وي د دغه نه چې اوږد شي صدل ده لستوڼی چې د ګوتو د سر نه اوږد شي صدل ده لکه شمله چې د ګاز نه اوږده شي صدل ده پایڅې چې د بیډۍ نه کوزې شي صدل ده ممنوع دي دا بیا ممنوع ده. خو د نبی علیه السلام د لستوڼي مبارکو په متعلق کې دواړه روایت راغلي تر دلته تر اوسه راغله خو په بعضې کې راغلي دي د سر تر ګوتو تطبیق داسې کوي چې یا دوه خله قمیصونه وي یو قمیص مبارک لستوڼي اوږده و د ګوتو تر سره رسېده او د یوه تر بنده او یا ابتدا او انتها دا د کتان رختونه چې دا نن سبا دا کاټنې دي که موږ تاسې کتلي وي لستوڼی اوږد وي خو چې اودس دې وکړه لستوڼی دې راټول کړه بیا راګونځې کېږي نو اول اوږده ګوتو تر سره بیا سوکه سوکه دا لاس خپله راګونځې کېږي ټولېږي نو بیا د لاس تر بنده پورې را رسېدلي. باب ما يقول رجال بسفر الكريم وفي كان حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك بن سعيد بن جبير عن ابي بكر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد سوف سمعه باسمه امامة وقميصا ودرس ويقول الله ولك الحمد انت كسرت به اسالك خيرا وخير رسول الله واعوذ بك من شر وشر رسول الله ومن باب عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وبه قال حدثنا شهر بن يوسف وفيه قال حدثنا القاسم بن وليد بن زيد وكان بن وليد بن حضرت پیغمبر علیه السلام به چې نوې جامه وکړه نوم به هم پکې ایښی پټکای کمیس څادر بیا په هغو کې به خپل خاص نوم لکه موږ تاسې تیترون تیتریکس پلانکای بیا به دعا کړه حمد وي الله تعالی را تا دغه جامه ما ته راواغوسته خو زه د تا نه سوال کوم د خیر د دغه جامې او خیر د هغه ته چې دا ورته جوړه شوې ده خیر د دې جامې خیر په ذات چې وفادار او دوامداره شي زر ونش کېږي خیر ما صنع له چې د کوم غرض دپاره استعمال شوې ده چې هغه د بدن پټوالی د عورت پټوالی او د ساړو د ګرمۍ نه بچوالی ده په دغه نیت استعمال شي. زه یې پناه غواړم د شر نه چې زر وشکېږي د شر د ما صنع له نه چې فخر او تکبر پکوي دا ما صنعه کې خیر او شر دغه کې فرق ده چې د څادر اغوندې کالی اغوندې که د فخر او د ریا دپاره یې نو ناروا شو او که د ځان د عورت د پټولې د ساړه او د ګرمۍ نه د بچوالي په نیت باندې وي نو نعمت ته د خدای متعال جایز ده. باب ما جاء في السوق بن قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابن قال حدثنا يوسف بن عيسى قال الشافعي عن عمرة بن معينة بن شعبة عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سكنة رمية ضيقة كمية حديث رسول صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي سعيد بن حسن بن الاشعري رضي الله عنه والشيباني والشافعي بن معينة بن شعبة رضي الله عنه عن بقية الكلب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه فلبسهما فقال اسرائيل والشافعي عن عمرو وردة فلبسهما حتى تفرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم سكين المعاملة هذا حديث رسول الله وابو اسحاق الذي رواه عن الشافعي وابو اسحاق الشيباني ورسول سليمان والحسن بن عياش وابي بكر بن عياش. د چوپانې اغوستل چې تنګ وي بدن کې نښتې وي په دې کې څه ممانعت نشته خو دلته راغلي دا دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم رومي چوپانه اغوستې وه
په بل روایت کې راغلی دی چې شامي چوپانه اغوستې وه وایي تطبیق اسانه ده. مخکې موږ تاسې د بخاري په سر کې چې هغه تاریخ ویلی و د روم حکومت تر عربي نړۍ راغلی و که نه و راغلی فلسطین و اردن و شام دا علاقې نیولې وې که نه وې لکه د بل طرف نه فارس راغلی و هلته روس د رومیانو حکومت راغلی و نو په اصل کې دا چوپانه و د شام خو چونکې په هغه وخت کې شام تر ولکې د روم لاندې و نو رومي ورته ویلی کېږي. دویمه خبر د کفارو د ملک نه جامې راغلی دي د دغه استعمالول د مسلمان دپاره بغیر د پرېمینځلو نه څنګه دي دا خو د نور د عقیدې شی نه ده د ذبح مبح خو نه ده پکې شرط بغیر د پرېمینځلو نه څنګه دي وایي که داسې و چې نوې جامه ده جوړه شوې نوې لکه رختونه راځي نوې کوټونه راځي نوې جامې راځي چې استعمال شوي نه دي آثار د پلیتیت شی نشته پکې مینځل نه ده ضرور. خو که داسې وي چې استعمالي جامه وي بیا که آثار د نجاست پکې ښکاره وي پرېمینځل فرض دی بغیر د هغه نه خو نجسه ده لمونځ عباداتو یو شی هم نه پکې صحیح کېږي او که نه بیا هم چې دا لیلامي ورته ویله کېږي دا استعمال شوی شی وي احتمال د دې لري چې د استنجا نه و چې یا احتلام کې شوی وي اگر که له دې کېږي نه مسنونه طریقه دا ده چې بیا هم یو وارې پرېمینځل شي. باب ما جاء في شد الاسنان بسبب قال حدثنا احمد بن وليد قال حدثنا علي بن هاشم بن الباري وحسام بن سمعان وابن ابي هشام عن عبد الرحمن بن طلحه قال حدث بن سعد رضي الله عنه قال اصيب في يوم كنا في جاهليه فتبصر القوم وليد فانزل عليه قول عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذلك من ذلك قال حدثنا علي بن حجر وقال حدثنا ربيع بن رجل ومحمد بن يزيد الواسطي وابن يشهد نحوه هذا حديث حسن كما يكون حديثا في الرحمن بن طرفة ومتواصل بن يزاري بن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث ابن يشهد بن الرحمن بن طرفة وقال ابن مهدي سلم بن زاري وهو زاري واصح وخرج على ابي بكر بن ابي وشهد وزنان بزاري ففي هذا الحديث حجة له. د غاښو کلکول د سرو زرو پس تارو یا په پوښو باندې څنګه دي موږ تاسې مخکې ویلي وو د تورې لاستی ښایسته کول په سپینو زرو شته خو په سرو زرو نشته. اوس دلته سره زر څنګه دي سره زر کې خبره ده د عربو یو مشهوره جنگ پخوا تېر شوی د جاهلیت په دور کې د کلاب په مشهوره جنگ کې د یو صحابي چې په هغه وخت کې صحابي نه و جاهلیت دور و پزه یې پرې شوې وه بیا یې دا پزه د سپینو زرو لکه دا ساری د سپینو زرو ور جوړ کړه هغه بدبویي پکې وکړه چې اسلام یې راوړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیغمبر علیه السلام اجازه ورته وکړه د سرو زرو چې سرو زرو دا سرو زرو کې رطوبت ته دغه کې بدبویي نه راځي. اوس نو د دغه حدیث مبارک په تقاضا چې د پزې سر ټول د سرو زرو ټول سر د سرو زرو روا شو نو د غاښو مضبوطول د سرو زرو په تار یا د سرو زرو په پوښو په طریقې اولا روا. حضرت عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنه غاښ ته د سرو زرو پوښ ورکړی و نور صحابو ثبوت ته چې هغو خپل غاښونه د سرو زرو په تار باندې ما یو طالب ولید دا غاښونه یې ښورېده بیا یې داسې لکه سپنسای تار یې پکې اوبدلی و د سپینو زرو د سپینو زرو په تار باندې نو که سرو زرو په تار باندې اوبدي پروانه لري که پوښ ورکوي کلکوي یې په هغه باندې پروانه لري نور تاسې یو غاښونه